د سکون راډیو درنو اوریدونکو او د سوشل میډیا درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکله هیله د ښه بیاست او د صحت په کالیو کې بنغښتې وئ. شاعرانه بنډار خپرونه ده چې کوربتوب یې زه ټکور ظاهري کوم. په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر، شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نن مو درته په دې خپرونه کې عبدالرحیم صابر صاحب پیدا کړی دی. له صابر صاحب شعرونه او ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو. صابر صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست. وعلیکم السلام. په لومړي سر کې د سکون راډیو اوریدونکو او د سکون سوشل میډیا کتونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. په دوهم قدم کې تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله ورځ مو په خیر رسولي تر دې دمه او ډیره مننه کوم تر څو دلته راغلو او د سوشل میډیا د سکون راډیو ترڅنګ دلته ستاسو سره یو د ادبي بنډار خپرونې ترڅنګ ستاسو سره یو څو ادبي خبرې او اترې وکړو. ډیره مننه. ډیره مننه کور مو آباد صابر صاحب چې راغلاست، موږ بلنه مو ومنله او د سکون تر دفتر مو ځان راورسوئ. راځه په لومړي سر کې به یو غزل درنه اورو، بیا به یو نوی غزل درته وایم. د نوی مې لیکلی دی، نوی د خیال د زندګۍ څه په لاس راغلی نه دي. د خیال د زندګۍ څه په لاس راغلی نه دي او د فکر د کاروان ښه په لاس راغلی نه دي او د هجر څو آهونه مې په سیند باندې لاهو کړه. د هجر څو آهونه مې په سیند باندې لاهو کړه او ټولې خبرې مې د زړه په لاس راغلی نه دي او ژوند د ارمانونه پکې څه بلهار ډیر دي. ژوند د ارمانونه پکې څه بلهار ډیر دي خو چې تل یې غواړم زه په لاس راغلی نه دي او زه چې د جنون په دشت راسم بیخي ورک سم. زه چې د جنون په دشت راسم بیخي ورک سم وصلتونه پر کاله په لاس راغلی نه دي. صابره د میونو شعر به وي خو پرې خپایم. صابره د میونو شعر به وي خو پرې خپایم. دیدنونه د هغه په لاس راغلی نه دي. ډیره مننه. بلا خوندور. صابر صاحب دا راته ووایاست ژوند څنګه روان دی؟ ژوند ښه روان دی، خوندور دی، ښکلی دی. الله پاک دې ناراضه نه سي. ډېر ښکلی ژوند دی، تېرېږي. ډېره مننه صابر صاحب. دا راته ووایاست څنګه مشاعرې ته مخه کړه؟ ولې مشاعرې ته مخه کړله؟ شاعرۍ په مورد که درته وایم، شعر و شاعري خو مې ذوق و اصلا چې شعر مطالعه کم، لیکوالي د لیکوالانو کتابونه وګورم. دا په اصل کې یو ذوق و او په ضمن کې د وطن حالاتو دې ته مجبور کړم تر څو شعر ولیکم او خپل د زړه بړاس د شعر د شعر په ډول سره هغه خلکو ته ورښیم. نو اصلا مې ذوق دی دغه څخه وروسته د وطن غمونه او کم کړهونه چې تیر شوي هغه موږ شاعران کړي یو. ډېره مننه. وایي په مسلسل جنازو وبېرېږم، هسې نه کور مې هدیره کې راسي. د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راسي او زما یاران مخې ته ودرېږي منافقین چې سپاره کې راسي. راځه له تا یې اورو. زه به یو شعر درته وایم. وایي پخوانی شعر مې دی، وایي رنگ د شاتو خوند یې تریخ لکه زقوم وي. رنگ د شاتو خوند یې تریخ لکه زقوم وي. د کم اصل یار کردار ماته معلوم وي او د نجومو پوهه هر عاشق ته وسي. نجومي لره شبګیر یو خاص مفهوم وي. د هزارو سرو او سپینو خاطر نه کړي که هر څو پرې د خانانو یو هجوم وي. هیڅ یو فیر د زندګۍ بې معنا نه وي. نه پوهېږم چې د خوف دوران به کوم وي. بې تقوای سلطنت شمار دی بې سوده. بې تقوای سلطنت شمار دی بې سوده. نه پوهېږم چې د خوف دوران به کوم وي. او ای صابره حساب واړه ترې نه کېږي. ای صابره حساب واړه ترې نه کېږي. که جناب وي محترم وي که مرحوم وي. څومره خوندور. ډېره مننه. بلا خوندور. صابر صاحب دا راته ووایاست شعر په کوم پوره کې مې لیکي غزل؟ شعرونه خو ما په غزل کې دا چې ډېر مروج شعر دی ډېر مې لیکلي دي خو لږ برخه چې مصنوعي شعرونو ته
او مخامس شعر ته ورکړی دی هغه لږه برخه ده چې نن راسره هم نه دي. نو غزل شعرونه راسره دي. غزل شعرونه نسبت نور د ډېر لیکم. غزل شعرونه دا د غزل ته مو کار کړی دی او اوس هم کار ورته کوي. څومره غزلونه لیکلي تعداد درته معلوم دی؟ غزلونه مې اصلا تر سل خوا اوښتي دي، نور نه پوهېږم ځکه غزل مې لیکلی بیا نو پاته دی، بیا مې د مصروفیت په اساس لاسرسی نه دی ورته سوی، خو غزلونه مې تر سل غزلونه اوښتي دي. صابر صاحب دا راته ووایاست د شعر و شاعري تر څنګ او زده کړې تر کومه ځایه کړې؟ اصلا زه د مکتب نه فارغ یم، اوس د طب پوهنځي 10م سیمستر ته ځو، فاینل امتحانونه مو را روانه هفته شروع کیږي. نو د طب پوهنځي محصل یم. د طب پوهنځي محصل څنګه د شعر و شاعري او ډاکټري دا دواړه څنګه سره کوي؟ اصلا خو ډاکټران باید شعرونه ووایي ځکه د شعر او شاعري خو یو داسې یو مسلک دی چې هغه د بل مسلک سره په ټکر کې نه راځي، ځکه چې شعر اصلا یو ذوق دی. زما په نظر د زړه کومې خبرې چې د شعر په ژبه لیکل دا فکر نه کوم چې د کم مسلک سره دی دوی تړاو لري او دغه سره په ټکر کې راسي. نو ډاکټري او شاعري نو دا چې زما ذوق دی د شاعري سره، نو په دې خاطر هم ډاکټري او هم شاعري. دا به ډېر ښه سي راځه وایي شهید سوي ارمانونه مې خوږېږي، غاړه رانه کې زخمونه مې خوږېږي، نه 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 ګوره خندا راله ښه نه ده، لا تازه دي پر هرونه مې خوږېږي. راځه غزل درنه اورو. زه به یو غزل درته وایم. وایي د یار مخ نه وینم یو نیم اوقات، د یار مخ نه وینم یو نیم اوقات، که زما سترګې اخته سوي فاپات، که خطا وي له ما سوی ای دلبره زه بخشش غواړم په څو ځلې کرات، د مال خیره به بلاوي په دنیا کې، د مال خیره به بلاوي په دنیا کې، او خاص هغو لره چې نه باسي زکات، او د خیالونو زیب و تر له زړه نه باسه، د خیالونو زیب و تر له زړه نه باسه، او د ځان غم خوره د مسکینو په خیرات، د هوس چارې سنبالي چې ته نه کړې، د هوس چارې سنبالي چې ته نه کړې، او ای صابره نه پاتېږې ته حیات. دا غزل مې تاسو ته وړاندې. ډېر خوندور غزل وه. صابر صاحب دا چې موږ له پخوانیو څخه هم ډېر شاعران لرو، ډېر ښه شاعران لرو، ښه د ادب ستوري لرو او اوسني هم لرو. له پخوانیو څه مو څوک خوښېږي او له اوس مو د چا شاعري خوښېږي؟ اصلا د شعر سره علاقه دا داسې یو شی دی چې مخکې هر شاعر چې شعر ویلی او ستا د زړه د ذوق سره برابر نو هغه خوندور دی. شاعر هر شاعر د یو چا دپاره یو معجزه کېدلی شي تر څو چې هغه خپل د زړه خبرې پکښې پیدا کړي. نو زما هر شاعر خوښ دی. د پخوانیو شاعرانو څخه صاحب شاه صابر مې خوښ دی، د رحمان بابا شعرونه، خوشحال خان خټک بم چې موږ د پښتو کې ډېر کار کړی دی. اوسني شاعرانو کې مې باقر صاحب خوښ دی، او د لرې پښتونخوا شاعران مې خوښ دي، باسین یوسفزی صاحب و دغه رقم ممتاز ورکزی صاحب و اسرار اتل. دغه شاعران دي کوم چې زما ورسره ډېر علاقه ده او د هغوی شعرونه اورم. ډېر ښه. راځه صابر صاحب یو غزل به درنه اورو. یو غزل درته وایم. څو د کلي څو د ښار خلک پوهېږي، څو د کلي څو د ښار خلک پوهېږي، او د وطن په غم د شمار خلک پوهېږي. د هوښیارو د بې عقلو تماشا هم هیڅوک نه کړي، د بې عقلو تماشا هم هیڅوک نه کړي، د هوښیارو په گفتار خلک پوهېږي. او د احد په نارې ژوند ترې نه قربان کړي، د احد په نارې ژوند ترې نه قربان کړي، د منصور غوندې په دار خلک پوهېږي. او اصل شاد سي د کمسلو رنگ خراب سي، اصل شاد سي د کمسلو رنگ خراب سي، او په دې ټکو خوابدار خلک پوهېږي. ای صابره بې سوده د ژوند تیر نه کړي، ای صابره بې سوده د ژوند تیر نه کړي، او په ارزښت حاصلدار خلک پوهېږي. ډېر خوندور. ډېر خوندور. راځه یو غزل به بل درنه اورو. بیا به یو غزل درته وایم. او د فکرونو یو کاروان
او یو مزل د ستا په لوري د فکرونو یو کاروان او یو مزل د ستا په لوري لیکلی می جانانه دی ازل د ستا په لوري او په نیمو شپو یې مرک د ستا لټون یوه معما ده په نیمو شپو یې مرک د ستا لټون یوه معما ده چراغ مې دی په لاسو کې هم بل د ستا په لوري او وجود به مې لاهوسي خو د یاد زمزمې ځواني وجود به مې لاهوسي خو د یاد زمزمې ځواني رنګونه د یادونو به وي تل د ستا په لوري هزار ځلې د عشق په رنګینو پسې یم تللی هزار ځلې د عشق په رنګینو پسې یم تللی هزار ځلې به ولیکم غزل د ستا په لوري او کلیرې د صابر له سترګو هسې ته پناه کلرې د صابر له سترګو هسې ته پناه او د زړه سترګې مې دواړې کې لیدل د ستا په لوري ډېره مننه صابر د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا درنو لیدونکو دا و د عبدالرحیم صابر سره یو کوچنی شانټي بانډار تر بیا چې موږ تر یو بل داسې خپرونې راځو تل یې الله فمان